خډړمنو سا وطن د متاثر پیمان سیال کوم د جهان. د هرات څلور ولسوالیو لپاره د 40 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د څلورو سب سټیشنونو جوړولو نیمګړو پروژو چارو بیا پیل پرانیستنه وشوه. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري هیواد کې د برېښنا نیمګړو پراختیايي پروژو بشپړونو لړ د هرات چشتي شریف اوبې پښتون زرغون او کاروخ ولسوالیو څلورو سب سټیشنونو جوړولو پروژې نیمګړو چارو بشپړونې پرانیستنه د اماراتي شرکتونو لوی ریاست رئیس د افغانستان برېښنا شرکت رهبری او د هرات ولایت والی او ځای مسؤلین له لوري وشوه. په دې تړاو جوړ شویو مراسمو کې د هرات والی شیخ نور احمد اسلامجار خپل وینا کې د افغانستان برېښنا شرکت هڅې وستایلې. مع زحماتی که در این مورد تا به حال کشیده شده هم تشکر میکنم به نمایندگی از ملت هرات و از این محترمین میخواهیم که در آینده به تمام افغانستان و امروز که مقتضای حال از هرات است به هرات توجه بشه که خدای خواسته به توفیق الله تعالی ما هر چه زودتر در مسئله تولید انرژی و برق خودکفا شویم. دغه راز د اماراتي شرکتونو لوی رئیس مولوی احمد جان بلال هم د برېښنا نیمګړو پروژو بشپړتیا هیواد کې پر ځان د بسیاینې لور ته مهم ګام وباله. موږ کولای شو د دا ډول پروژو په تطبیق سره د خودکفایي لور ته ولاړ شو او هیواد مو د صنعت او پرمختګ په لور باندې مخ ته یوسو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په وینا کې پر پانګوالو غږ وکړ چې د هیواد آبادی او پر ځان د بسیاینې بهیر کې پراخه ونډه واخلي. د صنعت لپاره چې ډیر مهم عنصر د هغه برېښنا ده. نو راځئ په دې برخه کې یو بل ته لاس ورکو او کار وکړو. زه په خپلو سرمایه ګزارانو باندې غږ کوم چې ورونو راسئ د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړئ. تاسو ته د موږ دروازې خلاصې دي. د یادونې ده چې د هرات چشتي شریف اوبې پښتون زرغون او کاروخ ولسوالیو د څلورو سب سټیشنونو جوړولو او نصب نیمګړې پروژې چارې 80% بشپړې شوي دي چې پاتې 60% چارې به د راتلونکو شپږو میاشتو لړ کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته چمتو شي.